هیبت صاحب د غزل ده جی ارشاد. چې زمونږ د ماتو زړونو تمنا سلګې سلګې ده، زمونږ د ماتو زړونو تمنا سلګې سلګې ده، او که وګورې نو هر طرف دنیا سلګې سلګې ده. او مننه او ماتم دی ویر ژړا ده، هر یو وطن په غم کې ډوب دی. ماتم دی ویر ژړا ده، هر یو وطن په غم کې ډوب دی. خندا زمونږ سلګې ده، هم ژړا زمونږ سلګې ده. خندا زمونږ سلګې ده، هم ژړا سلګې سلګې ده. او یو ګرد دی رالوتلی، هر یو مخ یې خیرن کړی. یو ګرد دی رالوتلی، هر یو مخ یې خیرن کړی. غبار دی شور دی دوړې دي بیزا سلګې سلګې ده. او یو ګرد دی رالوتلی، هر یو مخ یې خیرن کړی. یو ګرد دی رالوتلی، هر یو مخ یې خیرن کړی. غبار دی شور دی دوړې دي بیزا سلګې سلګې ده. او آهو هوا اوده ده، آ خندا بړکا اوس مړه ده. آهو هوا اوده ده، آ خندا بړکا اوس مړه ده. غمجن زمونږ زړونه دي، مسکا سلګې سلګې ده. او مننه دعا بشي قبوله، یوه ورځ به رڼا راشي. دعا بشي قبوله، یوه ورځ به رڼا راشي. د اوښکو سره سوال دی او دعا سلګې سلګې ده. او دعا بشي قبوله، یوه ورځ به رڼا راشي. د اوښکو سره سوال دی او دعا سلګې سلګې ده. او نسیمه مونږ د ژوند په خوږو پوه نشو تر اوسه. نسیمه مونږ د ژوند په خوږو پوه نشو تر اوسه. زمونږ هره لحظه او هره ساه سلګې سلګې ده. مننه مننه. دا یو غزل ده چې د زړه په جوماته کې جوړ کړی راته کور دی. د زړه په جوماته کې جوړ کړی راته کور دی. او د مخامخ په وره کې جوړ کړی راته کور دی. اوس تل د یار د نوم وظیفه وي زما په شونډو. اوس تل د یار د نوم وظیفه وي زما په شونډو. دا وګوره چې خوله کې جوړ کړی راته کور دی. اوس تل د یار د نوم وظیفه وي زما په شونډو. او دا وګوره چې خوله کې جوړ کړی راته کور دی. او پناه ترېنه ستا غواړم سرې بمبرې رانه تاو شوې. پناه ترېنه ستا غواړم سرې بمبرې رانه تاو شوې. او ای خدایه په کاله کې جوړ کړی راته کور دی. پناه ترېنه ستا غواړم سرې بمبرې رانه تاو شوې. او ای خدایه په کاله کې جوړ کړی راته کور دی. او د مور او پلار نیکي پوره کوي نشم بل هادي. د مور او پلار نیکي پوره کوي نشم بل هادي. توده کې هم ساړه کې جوړ کړی راته کور دی. او د مور او پلار نیکي پوره کوي نشم بل هادي. توده کې هم ساړه کې جوړ کړی راته کور دی. مننه. واشنا چې دی راکړی راته کور د کور بدل کې. اشنا چې دی راکړی راته کور د کور بدل کې. او راځه په دې کوڅه کې جوړ کړی راته کور دی. او د بل کلي شیطان نسیم خپلو کې مونږ وران کړو. د بل کلي شیطان نسیم خپلو کې مونږ وران کړو. د کلي په حجره کې جوړ کړی راته کور دی. چې د بل کلي شیطان نسیم خپلو کې مونږ وران کړو. د کلي په حجره کې جوړ کړی راته کور دی. دا مخامخ په وره کې جوړ کړی راته کور دی. مننه.